نه د ځان د پاره نه د ورور لپاره مړ یمه زه چې چیرته مړ یم د لاهور لپاره مړ یمه او ما د وطن پیغلې او زلمي په ټپو وستایې زه مې هم د دغې خاورې مور دپاره مړ یمه. ملګرو دا ګیلمن وزیر و. ګیلمن وزیر چې کومه شاعري کړ وه په هغې کې ویل چې زه چې چرې هم مړ یم نو د لاهور دپاره مړ یمه. که مونږ وګورو که نه په پنجاب کې په لاهور کې ایر امبولینس سروس هغه شروع کیږي. دلته زمونږ په خیبر پښتونخوا کې چې کوم دی مختلف قسمه آپریشنونه شروع کیږي. نو لکه دې باندې هم سړی سوچ وکړي ګیلمن وزیر چې کوم دی دغه ګیلې چې دي هغه کړی وي نو اوس چې هغې ته سړی وګوري نو آیا پته ورته ولګي چې واقعي ګیلمن وزیر چې کومې خبرې کړې وي هغه د سرو زرو خبرې وي. لکه د دې غریب سره خو چې څه وشو هغه وشو خو مونږ په دې باندې یریږو چې راتلونکي کم زمونږ قایدین دي کم مشران دي د پښتون دپاره څوک اواز چوتوي نو هغه هم ماته ښکاري نه چې داسې روغ به پاتې شي او داسې په هغه لار به ځي لکه په کوم چې ګیلمن تللی دی. نو الله تعالی دې پکې خیر واچوي او الله تعالی دې زمونږ د پښتنو مشرانو حفاظت وکړي ځکه که زمونږ نه یو مشر په داسې لار ځي او یو مشر زمونږ داسې وجلی کېږي نو زمونږ د پښتنو به هغه خیر کېږي څه یعنې زمونږ د کم تپوس خلک چې دی هغه زمونږ نه وجني زمونږ چې کم د خبرې سړی وي نو هغه زمونږ شاته کوي. لکه که تاسو د الیکشن کسې په خپله سوچ وکئ چې کم حمل د پښتنو سره شوی دی نو هغه ډېر زیاته د افسوس خبره ده. نو دغه کومه نوې شاعري کومه نوې ویډیو چې راغلی وه ما غوښته تاسو سره شریک کړم. انشاءالله بل ویډیو کې میلاو. الله حافظ.